له 19 کلنو کم عمره افغان لوبډلې د اسیا جام سیالیو لپاره د تمریناتو په لړ کې د کولمبو کولټ لوبډلې ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دغه تمریناتي لوبې په پیل کې افغان لوري د لوبې پچه وګټله او لومړی د توپ وهنې پرېکړه وکړه چې د 46 اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره سیالې لوبډلې ته 193 منډو هدف وټاکه. افغان توپوهونکو له لوري فرهان زخیل 48 زیاتې، عبید تڼیوال 15، ننګیالي 19 او رحمان الله زدران 14 منډې وکړې. ورپسې کولمبو کوټ لوبډلې خپله پڼۍ پیل کړه، خو تر 14 اور یې زیات مقاومت ونشو کړی او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 118 منډې ترسره کړې. د افغان توپ اچوونکو له منځه شفیق الله غفاري او نور احمد هر یوه 3 ویکټې، جمشید 2، عبید تڼیوال او ننګیالي بیا یوه ویکټه ترلاسه کړه او خپله لوبډلې بریا ته ورسوله. ملګرو، که چیرته مو دغه خبر خوښ شوی نو همدغه ویډیو در سره لایک او زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.